بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه د رودات ولسوالۍ د پیوې په میله کې یم او دلته مختلفو خلکو خپل څاروي د پلور لپاره راوستي دي. دا چې دا لوی اختر نږدې ورځې دي او په دې ورځو کې هر سړی خپل څاروي راوړي او دلته د پلور لپاره د رودات ولسوالۍ د پیوې میلې ته راوړي. ما سره دلته چې کوم کس ولاړ دی کاري څښاک بدلون دی. رودات ولسوالۍ د ورزش امیر دی او قصاب پیشه ځوان دی، همداشان د غوښو په پلور کې لاس لري. د دې نه پوښتنې کوو چې دلته څه ډول مالونه راځي، آیا دغې ورځو کې مال ګران دی او کارزانه دی؟ کاري صاحب مهرباني. ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. ډېره زیاته مننه ممن صاحب چې ځان دې تکلیف کړی دی او د پیوې منډۍ ته راغلی. په دې ورځو کې خو ډېر زیات تعداد مالونه دې منډیانو ته راوځي چې ټولو دیکانانو خپل مالونه دغه ورځې لپاره ساتلي چې په دغه ورځو کې د نورو ورځو په پرتله باندې مالونه یو څه اندازه ګران خرڅېږي. نو په دې خاطر باندې ټولو خلکو مالونه د اختر ورځې عرفې له ساتلي او ډېر زیات مالونه راوتلي دي مومن صاحب. او په دې ورځو کې د مالونو بیې د نورو ورځو په پرتله 10,000 20,000 به ګران خرڅېږي. دغه کم څاروي چې دلته راځي دا د افغانستان خپل څاروي دي، خپل تولید دی که نه د ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، تاجکستان د دې نه هم دلته څاروي راځي؟ کوم څاروي چې نن په دغه منډۍ کې ولاړ دي دغه څاروو کې یو هم د پاکستان یا د خارجي ملک کوم څاروي مالونه نشته دی. دغه ټول مالونه چې دي اوس الحمدلله د افغانستان زراعت مخ په ترقۍ دی او د مال فارمونه هم ډېر زیات اندازه کې جوړ شوي دي. دغه څومره مالونه چې تاسو ته ښکاري په دغه منډۍ کې دغه ټول د افغانستان خپل مال دی او بیا بالخصوص د ننګرهار مال دی. نو ډېر زیات مالونه شته دی په دغه ورځو کې. فارمونه هم ډېر زیات دي او مالونه هم ډېر زیات دي، خو د بیو قیمت یې ډېر زیات لوړ شوی دی چې د پخوا په پرتله باندې یو مال چې مخکې په 50,000 کلدارې کېده اوس په 50,000 افغانۍ. خیالي دا دې په څو بیه کړی؟ دا 15,000 په 15,000 دا د خپل کورنۍ ساتلی او که نه د تجارت لپاره دی اخیستی؟ دا کورنۍ ساتلی. کورنۍ ساتلی. د نه پوښتنه کوو چې آیا تاسې کوم څاروی چې تاسو ورپسې راغلي یاست او قربانۍ دپاره یې اخلی تاسو ته په لاس درغی او که نه؟ او څه ډول څاروي پسې ګرځئ؟ ریټونه څنګه دي؟ قیمتي ده، ارزاني ده؟ دا ټول معلومات لیدونکو ته ورکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ چې ورو د کوم څاروي پسې ګرځېږو او کوم څاروي پسې راغلي وو نو کوم څاروی چې موږ اخلو هغه چې موږ بیه کوو نو بیې تقریبا داسې وایي چې د حد نه ډېر زیاته سیوا لوړې شوي. او موږ چې کوم څاروي هغه خوښه نه وي نو هغه د ریټونو باندې هغه هم درته وایي چې د وس نه بار خبرې دي. نو څاروي د اخیستلو نه وتلي دي او غریب خلک عموما نشي کولی چې څاروي واخلي او قرباني وکړي عام طور باندې، او خاص خلک به وشي قرباني وکړی شي، نور نشي کولی. کاکا تاسو څه وایه؟ دلته اکثره خلک شکایت لري چې مقصد د څارویو بیې لوړې شوي دي. دې وجه همدغه وجه ده چې دا کلدارې افغانۍ دي او افغانۍ کلدارې اصل د لاسه ورکړی دی او افغانۍ نشته دی. نو چې چا اوس خپله ډنګر راوړي وایي چې زه په افغانۍ خرڅوم، هغه وایي دلته د افغانۍ نشته کلدارې دي او کلدارې چې دی په ډېرې راوړي او دومره ډېرې کلدارې چا سره نشته دی. نو مال په همدغه وجه ګران دی او غریب خلک قرباني نشي کولی چې ښه نغښ سړی نه وي، مور سړی نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې سردار محمد دی او د رودات ولسوالۍ د حصار شهید بازار اوسېدونکی یم. په لومړي سر کې به زه خپلو هیوادوالو ته د لوی اختر په رارسېدو سره مبارکي ورکوم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د ټولو هیوادوالو لپاره د خوښۍ او خوشحالۍ او د سولې او د امن سبب وګرځي. موږ دلته راغلي یو د څارویو د نرخونو د بیې پوښتنې دپاره. نو واقعا هم چې د څارویو د نرخونو د کومې بیې چې دي دا ډېرې لوړې شوي دي. اوله خبره خو چې وه هغه مخکې د کلدارو او د افغانو ترمنځ کومه تبادله وه یا فرق و، یوه خبره دا وه. او بله مخکې به چې کوم څاروی مثلا په 50,000 کلدارې کېدلو هغه اوس په 50,000 افغانۍ کېږي. عوامو په ځان باندې دغه خپل ملي هیواد افغانۍ تطبیق کړلې او هغه نرخونه چې کوم وو هغه مخ په لوړ لاړل، کنټرول نه شو. نو دلته زموږ د حکومت څخه دا هیله کېږي چې باید موږ سره په دغې نرخونو کنټرول کې مرسته وکړي.
نو هغه برخه به مخکې په 10-12 زره کلدارې کېدله، اوس په 10-12 زره افغانۍ کېږي. نو له همدغې وجې نه چې کوم غریب ولس دی او غریب خلک د دې نشي کولی چې مثلا په دغې اختر دپاره برخه ونیسي او خپله قرباني وکړي. نو د حکومت څخه هیله کوو چې دغه نرخونو کې چې دی موږ سره مرسته وکړي او دغه نرخونه کنټرول کړي. ډېره مننه. حکومت کوم ګام نه دی پورته کړی چې د څارویو د ریټونو او نرخونو په کنټرول کې غبرګون وښایي. په دې وجه باندې ریټونه خپل سري دي او هر کس په خپل سر څاروي پلوري. او بله وجه به دا هم کیدی شي چې دلته وبا ناروغي وه، کرونا وه، همدا شان د خلکو اقتصاد او کاروبار په ټپه درېدلی و. اوس چې موږ سره کوم څوک ولاړ دی، ریاض الرحمن خاموش، دا چین در معلمین تکړه استاد دی او یو مدني فعال هم دی. د دغې پوښتنو ځواب د ښاغلي خاموش نه غواړو چې ولې د څارویو نرخونه نه دي کنټرول شوي او حکومت ولې په دې کې پاتې راغلی، ښاروالۍ خپل کار او دنده نه ده ترسره کړې. خاموش، مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو به خپل نظر داسې ویم چې مخکې تا په دې خپلو خبرو کې یاده کړه چې خلک شکایت لري. زه خو یم شکایت هېڅوک هم نه لري، ځکه زموږ حکومت په هغه لیول کې نه دی، په هغه کچه نه دی چې د خلکو غږ واوري. دا دلته دومره منډۍ دي، منډۍ کې کلدارې او افغانۍ اوس هم هماغسې تبادله کېږي. او که د چا جوړجاړی دی نو که چا په کلدارو مال واخیسته او که چا په افغانو. په دې هکله حکومت هېڅ اقدام نه دی کړی. او بیا د نرخو نوا کنټرول خو بیخي نشته دی. نو خلکو اقتصاد بیخي داسې دی که همدا نرخونه یې کیدی شي زیاتره خلک هغه خلک چې اراده یې کړې ده چې قرباني ونیسي او د لوی اختر دپاره یو څه دغه ډنګر واخلي، نو که همدا نرخونه یې کیدی شي ډېر خلک یې وانلي او د قیامتۍ د وجې نه. نو زما نظر خو دا دی چې حکومت د دې دپاره یو څه اقدامات کړی وي دغه مالونو د کنټرول دپاره، یا د مالونه یې راوړی وي خلکو له په نورو ملکونو راوارد کړی وي، دلته یې راوړی وي منډۍ کې خلکو له په ارزانه بیه باندې ورکړی وي. کوم څیزونه چې په پخوا به په کلدارو خلکو اخیستل، اوس هماغه څیزونه په افغانو رانیسي. نو په دې هیله چې دغه نرخونه بیرته کنټرول شي، کاروبار ته وسعت ورکړل شي او په دغه ملک کې امن، ترقي، خوشحالي او آبادي راشي. په همدې ځای زه تاسو نه اخلم اجازت. لوی الله مو مل شه.